روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 28مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. د رمضان المبارک په 28مه نیټه 92 هجري قمري کال کې د طارق بن زیاد رحمه الله په مشرۍ د اسلامي لښکرو او د اندلس د واکمن رزریق یا راډریک د پوځونو ترمنځ سخته جګړه وشوه. په یاده جګړه کې مسلمانان فاتحین او د راډریک فوځونه له شرمونکې ماتې سره مخ شول. همدارنګه د رمضان المبارک په 28مه نیټه د ځینو له قوله په 5مه نیټه د هجرت په 4م کال چې له 626 میلادي کال سره سمون خوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین زینب بنت خزیمه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها سره چې په ام المساکین سره مشهوره وه واده وکړ، او په همدې ډول د روزې مبارکې په 28مه نیټه 9 هجري قمري کال چې د 631 میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري، د ثقیف قبیلې استازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول.